په کال 2020 او د ډسمبر د میاشتې په 2مه د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو سره د مبارزې هیئت د خپلې پخوانۍ پریکړې پر خلاف پریکړه وکړه، کومه چې په کال 1961 کې صادره شوې وه. هغه پریکړه چې د بنګو بوټی پکې نشهیي او خطرناک توکی معرفي شوی و اوس ماته شوه او بنګ نور دغه ډول نه بلل کیږي. دا په دې بنسټ چې د دغې بوټي علاجي امکانات په ورځني طب کې شتون لري او د پیژندلو وړ دي. دغه پریکړه په ملګرو ملتونو کې پریکړه کوونکي او قانون جوړونکي مرکزي هیئت د 53 غړو څخه د 22 غړو په اکثریت منځته راغله. دغې پریکړې د علمي او طبي لیکو ترمنځ پراخه مشاجرې رامنځته کړې او د دې نوې پریکړې په هکله ډول ډول علمي پوښتنې منځته راغلې. په داسې مهال کې چې ځینې نور د بنګو د قانوني کولو لپاره غږ پورته کوي ترڅو د نورو ډیرو خطرناکو نشهیي توکو مخه ونیول شي او د زړه بدۍ یعنې ډپریشن اثرات کم کړل شي، کوم چې د هغو نشهروږدو خلکو سره مل وي چې تازه یې له نشې لاس اخیستی وي. دا او دې ته ورته نور دلایل په دې ترڅ کې منځته راغلل. آیا فعلا علمي او ساینسي څېړنې له بنګو څخه د بندیز اوچتولو ملاتړ دي؟ آیا فعلا د دې پخواني نشهیي توکي قانوني کول د نشې روږدي خلکو له نورو نشهیي توکو یا شراب څکونې ژغورلی شي؟ او کنه دغه نور کوم لاملونه لري چې په دغه پریکړه کې یاد شوي نه؟ په درملنه کې وژونکي زهر دي. په یوه څېړنه کې چې د درملنې د تګلارې جوړونې یوې نړیوالې طبي مجلې خپره کړې، په 100 کې 44 سلنه خلکو چې په بنګو روږدي وه د ژوند په اوږدو کې په نشهیي توکو کې نورو ډیرو خطرناکو توکو ته لاس اچولی. دا په دې معنا چې بنګ دوی ته د یوې دروازې په بڼه جوړ شوي، د کوم له امله چې دوی نورو ډیرو خطرناکو نشو ته لاس اچولی او نوي نور نشهیي توکي یې تجربه کړي لکه کوکاین او هیروین او داسې نور. دغه خبره یوې بلې امریکایي طبي څېړنې تایید کړې کومه چې پر 10,000 نشهروږدو خلکو سرته رسول شوې. د هغې په پایله کې دا خبره جوته شوې هغو خلکو چې دغه نشهیي توکي یعنې بنګ کارولي د نورو نشهیي توکو د کارولو خطر یې د عامو خلکو په پرتله 2 برابره زیات دی. د بنګو خطر تر دې دمه بسنه نه کوي، بلکې هغه په خپله داسې یو خطر دی چې هیڅکله د قانوني کولو وړ نه دی. د نشهیي توکو پر ضد د یوې امریکایي ټولنې د څېړنې سره سم په 100 کې 10 سلنه خلک چې د بنګو روږدي وه داسې حالت ته رسیږي په کوم کې چې هغوی په هیڅ ډول ځان له نشې بندولی نشي. ممکن ځینې خلک دغه کومه د خطر خبره ونه بولي او ووایي چې د بنګو سره د روږدي کېدلو څه خطر؟ همدغه څېړنه دې سوال ته په ځواب کې وایي بنګو سره روږدي کېدل د انسان عقل او ذهني ادراک کمزوري کوي، د زده کړې په پروسه کې ستونزې رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د تنفسي ستونزو د پیدا کېدو لامل ګرځي. بیا تر ټولو لوی خطر یې دا دی چې انسان د نورو خطرناکو نشو لکه شراب څکونې د روږدي کولو په لور بیایي. یوې بلې بریتانوي څېړنې دا خبره نفي کړې چې دغه توکي د درد په آرامولو کې کوم مهم رول لري. د دې برسیره دغه څېړنه دا هم یادوي چې دغه توکي نور هم درد زیاتوي او د بدن هغه انرژي له منځه وړي کوم چې د درد په کنټرول کولو کې مرسته کوي. دغه څېړنه د دې ثبوت دی چې بنګ د نشهیي توکو څخه ژغورونکی نه بلکې نورو نشو او ډول ډول نفسي ګډوډیو ته یوه پراخه دروازه ده. نو د دې زیان یوازې په نشهیي اړخ منحصر نه دی. سیګرټ او د شرابو پیاله په یوه څېړنه کې چې یوه علمي مرکز خپره کړې دا خبره په ډاګه شوې چې بنګ او الکول په خپلو کې اړیکه لري. د دوی په وینا په 100 کې 80 سلنه خلکو چې بنګ کارولی شراب څکونې ته یې هم لاس اچولی. دغه راز دوی په ثبوت رسولی چې الکول
د بنکو لپاره یوه بشپړونکې نشه ده او د هغې بدل نشي کېدلی. دا هغه خبره ده چې د 2019 د نومبر په میاشت کې د امریکا د زړه ټولنې علمي ناستې هم تایید کړي. د دوی په وینا کومو خلکو چې بنک کارولي هغوی د نورو په پرتله د شراب څکونې ډېر روږدي وي. خو له بلې خوا ځینې بیا په دې ان دي چې د شرابو څکول کوم خطر نه لري، له دې امله چې د نشهیي توکو څخه یو ژغورونکی بلل کېدای شي. دغه راز په ټولنه کې د شرابو پراخ کارول د نشهیانو پر وړاندې میدان لا پراخوي. هغوی په دې فکر وي چې زموږ له نشې یوه ډېره پر امنه نشه په ټولنه کې شتون لري. نو آیا دا ممکن دی چې شراب د نشهیي توکو سره په یوه درجه وبلل شي تر څو خلک پرې ځان له نورو نشهیي توکو وژغوري او که نه هغه د نورو پراخه تباهیو لپاره یوه دروازه ده؟ پټ هلاکت د میشیګن پوهنتون د طبي مرکز له وینا سره سم کوم خلک چې الکول څکي او یا د طبیب له وینا پرته دغه ډول درملنې کاروي دوی د نورو خلکو په پرتله په بیلابیلو نشو د روږدي کېدلو وړ وي، یعنی خطر لري. دا په دې معنا کوم الکول چې دوی د بنګو له عامل پیدا کړی هغه پر دې برلاسی نه دی چې دوی له نورو نشهیي توکو وژغوري، بلکې هغه نورو پراخو نشو ته دروازه پرانیزي. د دې خبرې تایید کې د نشهیانو د بیرته سمون یو مرکز وایي موږ دا خبره په ثبوت رسولې چې کوم خلک د شراب څکونې روږدي وي دوی د نورو خلکو په پرتله 18 واره د نشهیي ګولو د کارولو وړ وي. بیا شراب څکونه نه یوازې د نورو نشو لامل ګرځي بلکې هغه په خپله داسې زیانونه لري چې هغه د نشهیي توکو له زیانونو هیڅ کم نه دي. د مرضونو پر ضد د امریکایي ټولنې له وینا سره سم د الکولو کارول کورنۍ ستونزې او تشدد زیاتوي. دغه راز زړه بدي او تشویش منځته راوړي او د دې ترڅنګ د عقل په صحت کې ناوړه اثر کوي او د دې روږدي شخص له تشویش سره سم چلند کولای نشي او په پای کې د دې کارول د سرطان د پیدا کېدو لامل کیږي. دغه راز د صحت نړیوالې ادارې په فعلي توګه الکول له هغو موادو شمیرلي چې د سرطان پیدا کولو لامل کیږي. د سرطان د څېړنو نړیوالې ایجنسۍ په یوه راپور کې په دې ټینګار شوی چې د الکول ماده په هاضمه جهاز، زړه او د وینې په رګونو ډیر زهرجن او ناوړه اغیزونه لري. دغه راز الکول د بدن دماغي قوت کمزوری کوي. کوم بدن ته چې د سیریان لرونکو مرضونو د انتقالېدو لامل کیږي چې په دغه مرضونو کې د سل او ایډز مرض شامل دی. دغه راپور دا راز زیاتوي چې الکول هر کال د 3 میلیونه خلکو د مړینې سبب ګرځي. د دې ترڅنګ ډول ډول ناتواني او مرضونه د دې له امله منځته راځي. دغه راپور زیاتوي چې په نړۍ کې 5.1% مرضونه د الکول له امله پیدا کیږي. د الکول له امله د مړینې خطر تر مرضونو پورې بسنه نه کوي بلکې الکول په بیلابیلو لارو څخه روږدي شخص ته مړینه پیښولی شي. د بریتانیا د الکولو د طبي مجلس له یوې څېړنې سره سم ډیری ځانمرګې مړینې د الکول د کارولو له امله منځته راځي. دغه په دې خاطر چې الکول د دوی د زړه بدي لامل ګرځي کوم چې په پایله کې ځان وژنې ته لار جوړوي. د امریکا د یوې نفسیاتي ټولنې د څېړنې په وینا چې د 9 څخه د 55 څېړنو په پایله کې کومې چې په 11 بیلابیلو هیوادونو کې سرته رسول شوي دا څرګنده شوې چې د الکول ډیر کارول د ځانمرګو د ډیرېدلو سره ټینګه اړیکه لري. په پای کې د بنګو د قانوني کولو غوږونه د دې راتلونکو 2 سرنوشتونو لامل کېدلی شي، یا د نورو ډیرو خطرناکو نشهیي توکو سره روږدي کېدل او یا له بلې تباهۍ سره مخ کېدل کوم چې الکول کارول دي. نو که چیرې الکول د دوی په آن د معمولي زیان والا وي نو د الکول له امله آیا مرګ او ځان وژنه هم د نشهیي توکو د ټیکسونو په پرتله کم دي؟